نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې انسان خبرې کوي په مجلس کې دوستانو سره، نو هغه د خپل ځان نه پوښتنه وکړي، د خبرې نه مخکې 3 پوښتنې دې وکړي چې زه چې کله دا خبره کومه دا ولې کومه او د څه شي دپاره یې کوم. دویمه پوښتنه چې په دې خبره کې حقیقت څومره دی، او دریمه پوښتنه د ځان نه دا وکړي چې دې فایده څومره ده. بعضې وخت کې خبره حقیقت وي خو مګر ضرورت نه وي، نو هغې ویلې سره ډېر نقصانات پیدا کېږي، او که چېرته ضرورت وي نو باید انسان یې وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.